السلام علیکم، خدای دې وکړي روغ او جوړ به وئ. تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ملګرو، تاسو ته په نننۍ ویډیو کې د هر پروګرام ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام د هرې اپلیکیشن یا پروګرام چې کوم پروګرام ته تاسو ننوځئ هغه کې ویډیو ګورئ، د هغې ویډیو لینک راخلی په دا پروګرام کې اپلوډ کوئ. تاسو ته به اتوماتیک ډول ویډیو ګیلرۍ ته سیف کیږي. ملګرو، ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې موږ په انسټاګرام کې ویډیو کسو هغه غواړو چې هغه ګیلرۍ ته ډاونلوډ کړو، موږ څنګه وکړو، دا ګیلرۍ ته څنګه را اپلوډ کړو. نو اوس ډېره اسانه او په لنډه طریقه په یو کلیک سره تاسو دغه ویډیو ګیلرۍ ته را ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو، دغه استعمال څه ډول دی؟ تاسو به د ویډیو ډسکرپشن ته راشئ، هلته ما لینک اچولی دی، را ډاونلوډ به کړئ. یا راشئ تاسو پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله تاسو راغلی سرچ کې به ورته ولیکئ چې BLAK، تاسو هغه کتلی شئ، دغه به ورته ډاونلوډ کړئ. دا پروګرام به تاسو ډاونلوډ کړئ، BLAKCHOLE، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه را ډاونلوډ کړو نو تاسو بیا راشئ، دا چې کله تاسو ډاونلوډ شو په خپل موبایل کې را به شئ، په همدا بټن به کلیک وکړئ. کله چې په دا اپلیکیشن باندې کلیک وکړو نو لږ به ورته انتظار شئ. نو تاسو ته به دلته صفحه را خلاصه شي. دا چې هلته صفحه را خلاصه شي، دا به راشئ سکیپ به یې کړئ، بیا به راشئ دا ډول به را خلاص شي. اوس به تاسو راشئ یوه پروګرام ته به ننوځئ، ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام، کوم هر یو وي. زه فرض مثال راځمه یوټیوب ته. زه یوټیوب را خلاصومه. یوټیوب کې زه اوس یو اپلیکیشن لینک راخلمه، فرض مثال د یوه ویډیو لینک. فرض مثال ما د سرته ویډیو خوښه شوه، دغه ویډیو زه غواړم چې ګیلرۍ ته ډاونلوډ کړم. را به شئ په دا 3 ډاټ بټن باندې کلیک وکړئ، را به شئ شیر بټن به ووهئ. کله چې شیر بټن تاسو پرې کلیک کړ، را به شئ بیا به کاپي کړئ دغه. کله چې تاسو کاپي کړئ، را به شئ خپل پروګرام ته، کوم یو پروګرام چې تاسو انسټال کړی و دغه ته به راشئ، په دا بټن باندې به بیا کلیک وکړئ، را به شئ په دغه نشان باندې به کلیک وکړئ. دا نشان باندې به دغه نشان چې کوم دی دا بټن باندې به کلیک وکړئ. کپي پیسټ چې نه منځ تاسو کپي کړئ، را به شئ په دا به کلیک وکړئ، کپي الین خپله ورته پیسټ کېږي. اوس که ګورئ دا ځکه چې موږ ته ویډیو په اتوماتیک ډول ډاونلوډ شي، هېڅ کومې امبۍ پوره ډول امبۍ نه وهي. تاسو اوس ګورئ اتوماتیک ډول ډایرکټ رسیږي، کومې امبۍ هم نه وهي چې تاسو به وګورئ چې ویډیو خو موږ چې ویډمنټ نه راکوزوو لینک کې سرچ ورکړو چې موږ ته ویډیو یا 10 امبۍ وي یا 20 امبۍ وي یا ان 50 امبۍ وي، دا بیخي زیاتې امبۍ نه وهي، ان 2 امبۍ، 1 امبۍ یا 0.3 امبۍ وهي. پوره ډول ډېرې امبۍ نه وهي. اتوماتیک ډول تاسو ته ګیلرۍ ته ډاونلوډ کېږي. لږ ورته انتظار وکړئ چې دغه سر ته ورسېږي، بیا ګیلرۍ ته څنګه سیف کېږي. نو ویډیو ګورئ اپلوډ شوه، ښه ویډیو ډاونلوډ شوه، بیا به راشئ په دغه بټن باندې به کلیک وکړئ. چې د ګیلرۍ ته څنګه سیف کېږي، را به شئ په دا بټن باندې به کلیک وکړئ. دا بټن مې چې کله کلیک وکړو، را به شئ دغه ځای ته ویډیو راغلی دی، صحیح ده ملګرو. بیا به راشئ په دا بټن باندې به کلیک وکړئ. دا بټن باندې به کلیک وکړئ چې ګیلرۍ ته سیف شي. کله مې دا بټن کلیک کړئ، دلته به سیو بټن ووهئ. سیو چې شو ډایرکټ اتوماتیک ډول ګیلرۍ ته راغله. یا تاسو فیسبوک ته راشئ، فیسبوک ویډیو لینک راخلی، زه راځم دې ځای ته. دلته تاسو د ویډیو د یوه ویډیو هغه راخلی، فرض مثال لینک راخلی، صحیح ده. زه راځم د شیر بټن باندې کلیک کوم، هماغسې ویډیو لینک پر پیدا کوئ. بیا به راشئ کپي به یې کړئ، راوبځئ پروګرام ته به راشئ. کله چې تاسو پروګرام ته راغلی، د هغه بټن باندې به بیا کلیک وکړئ، دې ته وځئ، دا بټن باندې به بیا کلیک وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړو، ویډیو پروسس نه روانه ده. اوس ګورئ چې اتوماتیک ډول زموږ ګیلرۍ ته را سیو شي، ویډیو را ورسېږي. لږ ورته انتظارېږم. ښه ملګرو، همدا هم اوس را ډاونلوډ کېږي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې د ویډیو لینک پیدا کړئ، اتوماتیک ډول یې دې پروګرام ته راشئ، اتوماتیک ډول تاسو ته ګیلرۍ ته سیف کېږي. نو دغه ده یوه خوندوره او زبردسته ویډیو. نو ملګرو، که تر اوسه پورې مې زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو تاسو راشئ ملګرو، د همدغه ویډیو په ځای کې راشئ، دغه لایک بټن ووهئ او بیا راشئ د سبسکرایب کړئ. نو دا رقم ته د معلوماتي ویډیوګانو لپاره زه مختلف ویډیوګانې نورې هم راوړم، تاسو به راشئ دغه سبسکرایب به ووهئ. نو تاسو که غواړئ چې زما ویډیو په اتوماتیک ډول تاسو ته ډایرکټ را ورسېږي، کومه ویډیو اپلوډ کوم، بیا به راشئ په دا بیل بټن باندې به کلیک کړئ، آل به یې کړئ، دا زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو همدغه د زما د معلوماتي ویډیوګانو لپاره ټیکنیکل ریحان چینل، نو مخکې له ملګرو سره همدا چینل نور هم در سره شیر کړئ چې پوره ډول ورڅخه معلومات ترلاسه کړئ. نو ملګرو، که